نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. زما د دین اسلام محترم و معزز مسلمانانو ورونو خویندو، زمونږ د نوجوان داعی شیخ امین الله محمدی حفظه الله تعالی ورعاه چې د ده سره داسې یو مرکز هم نشته دی چې په هغه کې دعوت وکړي، لیکن لله الحمد په پاکستان کې او خاص کر په KPK کې د دعوت الحمدلله ډېر مخ په وړاندې روان دی. لله الحمد د مدرسې او د مسجد دپاره یو ځای اخیستی دی د 2 کروړه روپو نه بره، چې الحمدلله په دې کې نیمې روپۍ د مسلمانانو ورونو خویندو په تعاون سره الله عز وجل برابرې کړې، او دا مابقیه پاتې دي. موږ په ټولو مسلمانانو ورونو خویندو باندې غږ کوو د الله عز وجل د رضا دپاره چې د دین مراکز د آباد کړي، او ستاسو مال هغه مال دی چې هغه د الله عز وجل په دین باندې ولګېږي. او د رب العالمین قانون دا دی چې ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم، که تاسو د الله عز وجل د دین مدد کوئ رب العالمین به ستاسو مدد کوي. نو مال هغه مال دی زما محترمو چې د الله په دین باندې ولګېږي. انسان چې کله مړ شي نو د ده نه هر څه کټ شي سوا د یو څو اشیاو نه چې یو پکې حدیث کې صدقه جاریه راغله. زما محترمو مسجد یو عظیم الشان او غټه صدقه جاریه ده، تر دې چې د الله پیغمبر وایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. ای مسلمانانو ورونو خویندو، که ځان دپاره په جنت کې کور جوړول غواړئ، دا یو ښایسته او مزیداره موقع په یو مرکزي ځای کې په یو ښایسته ځای کې الله عز وجل دې ته یو ځمکه ورکړې ده، او لله الحمد انشاءالله عن قریب په دې باندې یو غټ مرکز جوړ شي. زما عزتمندو مرکز به نه پاتې کېږي، خو موږ خپلو مسلمانانو ورونو خویندو ته وایو چې د دې خیر نه ځان مه محرومه کوئ، او په دې کې زموږ سره برخه واخلئ. انشاءالله تاسو به ناسته یو صدقه جاریه په قبر کې به تاسو پسې اعمال جاری. رب العالمین دې تاسو له توفیق درکړي چې تاسو موږ سره د دې خیر په کار کې مدد وکړئ. وجزاکم الله خیرا کثیرا وبارک الله فیکم.